د رزمي لوبو پیژندل شوی لوبغاړی اسلام مخاچف یک شنبه سهار وختي د اتلولۍ د کمربند پر سر لوبه لري. تمه ده د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان UFC په 322مه دوره کې اسلام مخاچف په مرکزی لوبه کې له اوسني اتل جګدیلا مادالینا سره مخ شي. مخاچف تر دې مخکې د 70 کیلو وزن اتلولۍ درلوده او له خپل وزن یو کټګوري پورته د والټر ویټ یا منفي 70 کیلو وزن اتل استرالیایي لوبغاړي جګدیلا مادالینا ته چالنج ورکړی. اسلام وایي دا یې تل هیله وه چې د دوو وزنونو اتلولي وګټي. جګدیلا مادالینا چې یو غښتلی او د اسلام لپاره نسبتا قوي سیال بلل کیږي ویلي چې له خپل کمربند به دفاع وکړي او د اتلولۍ کمربند به بیرته استرالیا خپل کور ته یوسي. اسلام مخاچف 20 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. جګدیلا مادالینا بیا 18 لوبې ګټلي او 2 یې بایللې دي. د UFC د دې سیالیو په بله مهمه لوبه کې بیا د ښځو د اتلولۍ په کمربند باندې قرغیز روسۍ لوبغاړي والنتینا شیفچینکو له چینایي لوبغاړي ویلی ژانګ سره لوبیږي. تمه ده د UFC 322مه دوره د نیویورک په یو ډیر لوی او مشهور سالون مادیسن سکویر ګارډن کې وشي.